د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. 11 میاشتې تیرې شوې. په دې 11 میاشتو کې خامخا د انسان نه ګناه شوي، په عبادت کې کمی شوي، عبادت په صحیح طریقه شوي نه. دا یوه میاشت الله انسان له یو موقع ورکړه چې په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي، سړی الله رضا کی او څه کمی شوي کمی پکې پوره شي، توبه وباسي، د الله ذکر او اذکار وشي، تلاوت وشي، تراویح پکې وشي، الله پکې رضا شي. دا هغه 11 میاشتو هغه کمی رب العالمین په دې میاشت کې پوره کړي. الله کله انسان دپاره د جمعې شپه، د عرفې ورځ، د عرفې شپه، د لیلة القدر شپه، دا ټولې الله تعالی د انسان د بخنې او د انسان د ثوابونو دپاره موقع پیدا کوي چې که انسان الله ته رجوع کړي نو رب العالمین په دې ورځو کې د نورو په نسبت باندې په دوچندو ثواب ورکوي. د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان میاشت تیره شي نو فرشتې په جنتونو کې کار شروع کړي، کوشش کوي چې جنتونه ډولي کړي. نو چې د الله په حکم باندې او بیا فرشتې کم کار کوي، تاسو ته پته ده چې هغه به څونه د انسان د عقل نه دا بار خبرې دي. 11 میاشتې د جنت په زیب او په زینت او په آرایش او په ډول باندې ولګي. 11 میاشتې بوټي پکې زرغون شي، خشته شي، مزیدار شي. نو چې کله د رمضان د میاشت راښکاره شي نو د عرش د الله د عرش د سوري د لاندې نه یو خشته ښکلې مزیداره هوا راوالوځي. هغه هوا د جنت په حورو باندې ورشي، ادونه مزیداره او خوشبوداره چې هغه د جنت حورې ورته خوشحاله شي او هغوی د الله په دربار کې سوال وکړي چې یا الله مونږ لا په دې میاشت کې د دې میاشت د عبادت د برکت نه هغه خاوندان را نصیب کړي الله چې زمونږ سترګې په هغې یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي. یعنې مونږ په هغې خوشحاله شو او هغه خاوندان په مونږ باندې خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په هغه لوی میدان کې چې 50 د اروس 50,000 کاله ده او 50 زیات او 50 کم او په لوی تکلیف کې به خلک مبتلي. څوک به د کونډو پورې د خولو نه ډوبي، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې او څوک د دې خولې پورې. هر سړی به په خپله خوله کې ډوب ولاړي. د دنیا د اوبو مثال خدا سره چې دا سطح هواره ساتي. اوبه چې یو ځای کې راشي تر هر ځای پورې د اوبو سطح هوارئ بیږي اوبه، او د آخرت د انسان خوله به انسان پورې ولاړئ چې د انسان نه وبېږي د پورې به د قالب په شان بنده ولاړئ، د ده نه به اخوا ته نه ځي چې میدان ته ترې وبېږي. هر انسان به خپله خوله کې ډوب ولاړي. د چا نه ګوره خوله څونه په سختۍ وځي او خوله هله وځي چې انسان ګرم شي. نو چې خوله د ګرمۍ د وجې نه وځي او هغه ګرمه خوله د انسان نه لکه د جامو د قالب تو وي، د چا د نامه او د چا د مرۍ پورې په تکلیف کې به دا خلک مبتلی. نفسي نفسي اوازونه به کوي، پیغمبران به سفارشونه کوي، هر چا سره به د خپل ځان غم او فکري. دغه وخت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله د عرش د سوري لاندې به یو قوم ناست دي، هغې ته به درستخان غوړېدلي، په هغې به خوراکونه خوري، شربتونه به ورته پراتي، میوې به ورته پرتې وي، یخې هواګانې به پرې لګي او داسې به یو بل سره ګپې شپې لګوي لکه دا مرغۍ چې مازدیګر یو بڼ ته را یو ځای شي او چغار کوي. داسې په خوشحالو به لګوي او خندا خوندې او ګپې شپې به لګوي. لاندې به ورته خلک حیراني چې الله مونږ د ګرمۍ نه مړه شو، په هغې یخ هواګانې لګي، مونږ په نور نیزوار دی، تو ته مونږ ناست یو ولاړ یو. الله هغوی باندې د ستا د عرش سوری دی، مونږ د تندې او د لوږې مړه شو او هغوی ته د جنت میوې او د جنت خوراکونه او د جنت هغه قسم قسم د لذیذ څیزونه ورته پراته دي. یا الله چې دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي دا به هغه خلک چې د رمضان په میاشت کې د الله د رضا پر روجې نیولې وي.
دومره د برکت شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د روجهدار سړي د خولې خوشبو بدبویي دا د الله په نزد د مشک او د عنبرو د خوشبویۍ نه بهتره ده. څه مطلب؟ سړی چې د قیامت پر ورځ د قبر نه پاسي یا په قبر کې سملی نو که د روجه په دنیا کې نه لي، په دې قبر کې او د قبر نه چې پاسي د محشر په دې میدان کې به د خولې نه د مشکو د خوشبویۍ نه خشته خوشبویې دي. په دنیا کې د روجهدار د دې معدې نه یو بړاس روزي، دا بدبویي د هغه معدې د ناروالي د وجې نه ده. که ته مسواک هم ومږې، مسواک سره خو صرف د غاښونو هغه بدبویي ختمه شي، خو د زړه د دې معدې نه یو بړاس روزي د روجهدار معده ناری، دغه بړاس یو مخصوص بدبویي لري. دا په دنیا کې په انسان د مشک په الله د مشکو د خوشبویۍ نه مزیدار او خشته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصیام جنة، روجی چې دی دا ډال دی، ډال لکه ډال پخوا به د اوسپنې نه یو طبقې شان جوړ کړی، کړی به پکې واغه به ځان ته نیولی او چا به د سرمنې نه یو ګاډینۍ غوندې جوړه کړې وه د طبقې برابر، او په هغې کې به یې لاس کې اچولی و. دشمن سره خو به د تورو او د نیزې او د غشو جنګ و، نو هغه ډال به یې د ځان مخې ته نیولی و چې زه بچ شمه. اوس هم دی بعضې پولیس والا سره یو داسې اوږد د اوسپنې یو کښې وي، هغه د جنګ په وخت کې نیولي لاس کې څوک په کاڼي غزار کوي نو په هغې ځان بچ کوي، دې ته ډال وایي. نبی علیه السلام فرمایي روجې ډال دی، د ګناه نه او د الله د قهر او د غضب نه سړی بچ کوي، خو ما لم یخرقها تر څو چې سړی دا ډال ونشلی. ډال چې وشلیږي نو بیا تا نشي بچ کولی، که دا روجه دې وشلوله نو بیا تا د الله د قهر او د غضب نه نشي بچ کولی. صحابه تپوس کی د الله رسوله پس دا روجه شلیږي؟ وی په دروغ او په غیبت باندې. سړی چې دروغ وی روجه وشلوله، سړی چې غیبت کوي روجه وشلوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم، دروغ او غیبت روجه ماتي. صحابه تپوس کی د الله رسوله روجه ختمه شوه؟ وی نه داسې نه وایم چې روجه بالکل ماته شو ختمه شوه، خو د روجې چې کم برکت او ثواب و هغه په اوبو لو شو. د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی، غاړه به دې خلاصه شي. دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی، نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصه وي، غاړه به دې خلاصه وي، قرض دې خلاص شو. خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دې کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو انسان روجه کې یو پېشمني دی او یو روجه ماتې دی. چې څوک پېشمني کوي السحور فیه برکت، نبی علیہ السلام فرمایي پېشمني کې برکت دی، وجود مضبوط شي، عبادت ته به تکړه شي. بعضې سړي وي ناولې پاسي، ناولې پېژنې څنګه چې د کټ کې پاسي خوله کې اوبه واچوي او چیوس کې اوبه ودي شي، دې ته ناولې وایي. ناولې د مونځ مرتبه د روجې نه زیاته ده ګورې په فرضیت کې، په روجه هم فرض ده او مونځ هم فرض ده، مونځ مرتبه پې زیاته ده. نو مونځ د سملاس دی هغه دې ونه کوه روجه نیسي او پېشمني دې هم پرېښود، دا بدقسمت انسان دی، ډېر زیات بدقسمت انسان. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل با هلمو الی الغداء المبارک، اے صحابو راشه دې برکتی خوراک لراشه. پېشمني به ورته یادو. نو پېشمني خوراک سنت دی، د نبی علیہ السلام طریقه ده، پاسېدل ورله پکار دي او بهتر طریقې دا د زمارونو چې سړی پاسي او دې اودس وکړي، اودس نه پس پېشمني وکړي او بیا ډېره ښکلې مقرره تهجد بنده وکړي. 8 رکعته کم از کم، 2 رکعته هم کولی شي، 4 هم کولی شي، 6 هم کولی شي. 8 رکعته تهجد وکړه، دې نه زیات که څوک کوي هم کولی شي. ښه مزېدار تهجد وکړه، دغه وخت کې د الله ذکر او اذکار وکړه او د الله په حضور کې د خپلو ګناهونو معافي وغواړه. یا الله وایي زه ډېر ګناهګار یم. واقعي مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. دا سوال کوي او د جهنم نه امان وغواړه، یا الله مال د جهنم نه امان راکې. نبی علیہ السلام فرمایي وی 2 سیزونه وی پر روجه کې 4 سیزونه وغواړئ د الله نه، 4 کارونو کې 4. دا د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي وی دا 4 کې 2 چې دي، یو د الله ذکر وکړي، ذکر باندې الله نه خوشحالېږي،
او دویم د الله نه بخنه غواړه استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه د ذکر ډېر بے فضیلت دی حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو وی یا الله ما ته داسې شی وښایه چې زه پې تا ته ډېر زیات در نږدې شم وی الله یادوه ذکر کوه لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته ذکر کوه وی الله وی دا خو ټول خلق کوي ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه کوي او صرف دی کومه وی ای موسی که دا ټوله دنیا دا ځمکه وواړه اسمانونه دا د تلې په یو چابړي کې واچې او دا ذکر په بل چابړي کې واچې دا ما دا ذکر پې درنېږي که ټول خلک یې وایي نو وایي دی که نه خو د دې نه بهتر شی بل نشته نو نبي علیه السلام فرمایي چې یو خو ذکر کوی د الله لا اله الا الله دا خامخا وایه او دویم استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کچاله لا اوګد نه ورد سید الاستغفار دیتا وی استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه او کدام نه درځي صرف استغفر الله وایا استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله د هر ګناه نه ستا په ذات بخنه غواړم ته مې د ګناه نه پاک کې الله حضرت حسن بصری له یو سړی راغی وی ډېر زیات ګناهګار یم وی استغفار وایا بل سړی راغی وی ډېر غریب یم څه دم راته وښایه وی استغفار وایا بل یو سړی راغی وی صاحب نارینه اولاد مې نشته وی استغفار ډېر زیات وایا بل یو سړی راغی وی خلق مې عزت نه کوي وی استغفار وایا بل یو سړی راغی وی صاحب قرضدار یم وی استغفار وایا یو شاګرد ورته وی بل څه دې زده دي که دا یو ټکي دې زده کړی اوس ډاکټر له خو چې بیمار راشي نو چاله یو دارو ورکوي بل بیمار راشي هغه له بل دارو ورکوي بل بیمار راشي هغه له بل دارو نو تاله چې څوک راځي دا یو ټکي ورته ښیه استغفار وایه حسن بصري رحمت الله علیه ورته وایي وی هغه شیخ یم چې الله مونږ ته قرآن کې ښولی دی او قرآن کې الله په استغفار اوه وعدې کړي دي اوه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا وی که ګناه دې زیاتی او د الله نه بخنه غوښتل غواړي استغفار وایي الله به دې وبخي دا یو یرسل السماء علیکم مدرارا په قحطي نو باران نه کېږي استغفار وایي الله او باران وکړي ویمددکم باموال وبنین که مال دینی درې شو زامن دینی څلور شو ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا باغونه دینی نهرونه دینی دا اللہ نا استغفار وی اللہ بے در کی اور پسے وی مالکم لا ترجون للہ وقارا کسوک دی عزت نہ کئی بی عزت اگر دے پا دنیا کے استغفار وی رب العالمین بدل عزت تر کی نو دا اللہ گناہون اب معاف کے دل زامن شو نہرون شو باغون شو عزت شو بچی شو او یو بل کم یو شو دا او وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کی پہ استغفار کردی دی کہ دا وہ واڑا بدل رب العالمین در کی بخنه غواړه استغفار او دویم د استغفار پیدا صدا مونږ چې په کم غم کې گیر یو دا غیر پر لوی دم د لوی دم هر انسان په دې غم کې گیر دی چې الله ستا په قهر او غضب کې را گیر نشم بعضې وخت په انسان کې بیماری راشي دا د خدای قهر او غضبي دشمنی راشي د الله قهر او غضبي مقدمه راشي د الله قهر او غضبي روان راشي د الله قهر او غضبي نبی کریم صلی اللہ قرآن حکیم کے اللہ فرمائی قرآن کے وی دا اللہ دا قہر و دا غضب دا پارا دو دم دی دعا وما کان اللہ یعذبهم وانت فیہم یو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک وجود دا اللہ رسولہ ترسو چی تپا دی اخبر امت کی موجودی دا اخبر قہر و غضب نرا لے گا یو دا نبی علیہ السلام مبارک وجود او دویم سے چی دے وما كان الله معذب سنگدے وهم يستغفرون ترسو چی دی استغفار وی زما قهر و غضب پدر نو دا نبی علیہ السلام مبارک وجود ترسو چی پا دنیا کے حیات نو تر اغی پوری خو بدا اللہ قهر و غضب نرازی او قداغین پسی و صلی ریگی چی پا ما دا اللہ قهر راغی غضب دے استغفار دیر زیاد ہوئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا اللہ قہر و دا اللہ غضب بپی نرازی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روجہ کے سو سیدنا قول دو سیدنا یو دا اللہ ذکر او یو استغفار یاد بمی کبا یاد نوی دا اللہ ذکر دویم سشی استغفار دیر جاتے وائے
او دو سیزونه داسې دي چې د هغې نه خاصم خلاصې نشته نو هم پکې کوی نبي علیه السلام فرمایي هغه څه دي یو د اور نه معافي غواړی یو جنت د اور نه معافي او جنت نو څلور سیزونه شو د مارونو یو استغفار یو د الله ذکر یو د الله نه جنت غوښتل یو د اور نه معافي غوښتل بس یا الله د اور نه مې خلاص کې په پښتو کې خیر دی وایه اللهم انی اسألک رضاک والجنه نبی علیہ السلام به یا الله ستا رضا او جنت غواړم واعوذ بک من سخطک والنار او الله ستا د قهر او ستا د جهنم د اور نه پناه غواړم نو خیر دی په پښتو کې وایا یا الله ستا رضا او جنت غواړم یا الله ستا د قهر نه او ستا د اور نه پناه غواړم دا سار او مقام وایه او ذکر او استغفار لړ زور ورکوي دویم د رمضان د روزې برکت څه دی رونو روزه ماته او روزه ماته چې بیا په خپل روزه ماته بل لم روزه ماته ورکا نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان چې بل روزه ماته ورکا د هغه سړي چې څومره اجر او ثواب کیږي دومره به الله دلم ورکړي چې روزه ماته ورکړي هغه به کمیږي نه دا مواجه د بابا کم شي نه هغه به کمیږي نه خو د هغه برابر به الله دلم ورکړي نو صحابه خو غریبانو وی صاحب چا سره روزه ماتي وي دا خو ډېر خلک وي چې هغه به روزه ماتې نه موني وی دا ثواب الله هغه چا لم ورکوي چې مسلمان له یو ګوټ پی ورکړي که پی په وس کې نه کېږي یو ګوټ اوبې بل نه ورکړې دله به الله اجر ورکړي یو ګوټ اوبه په دې الله اجر ورکوي نو په رمضان کې زما وروڼو ایثار وکړئ ایثار څه ته وایي بل مسلمان سره خو کې ځان پرېږدی بل له ورکې په خپله مخوری بل له ورکې ګاونډي د نار پاتې نشي ګاونډي د وږي پاتې نشي چې ستا بچي ښه خوراکونه خوري او ستا ګاونډي د ډوډۍ درک نه لګي نو د قیامت پر ورځ به د رب العالمین ګورې تپوس کوي دا د صحابو صفتو یو صحابي فرمایي وی جنګ یرموک کې د نبي علیه السلام سره جهاد لتلو وی د ما د تر زوی او د زنکدن وخت دی او زخمی پروت دی وی تږي او ما ته اشاره راکړه چې اوبه راوړه مشک مې د اوبو په منډه منډه راوځغلو او د تره هغه زوی ته مې ور مخکې کړ چې هغه له مې خوله کې اوبه اچولې د هغه سره خوا کې یو بل زخمي و هغه فریاد وکړه او د اوبو ته یې داسې پترس وکتل تږي او د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي وی د ما د تره زوی ما ته اشاره راکړه چې ما پرېږده هغلی اوسه وی هغه زخمي له مې په منډه اوبه وځغلولې وی چې هلته مې وځغلولې د هغه سره خوا کې بل زخمي دی هغه دې اوبو ته داسې پترس وکتل هم غریب تږی وی هغه دویم زخمي ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده هغه له اوبو رسوه وی هغه دریم زخمي له مې یوړی وی د هغه خوا کې بل زخمي پروت دی هغه دې اوبو ته فریاد وکړه آه یې وکړه ورته یې وکتل تږی وی هغه دریم زخمي اشاره راکړه چې هغه له ورسوه وی چې هغه له مې یوړی هغه نه ساه ختلی وه واپس مې هغه دریم زخمي له راوړی د هغه نه هم ساه ختلی وه واپس مې هغه دویم له راوړی د هغه نه هم ساه ختلی وه د تره هغه زوی له چې مې راورسولې د هغه نه هم ساه ختلی وه دې ته صحابه وایي د مرګ په وخت کې د زنکدن تنده برداشت کوي خو د ما دې بل زخمي ملګري له اوبه یو څه خیر دی زه به را تنده برداشت کړم او نن موږ څه کوو زما وروڼو ډېر خلک زه خو قسم دې رښتیا درته وایم دا مالدار خلک که دا مالدار خلک خپل زکات او خپل صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ او محله کې غریب له ورکړي په مخ د ځمکه به غریب پاتې نشي بغض او حسد به پاتې نشي یو بل سره خلک ولې بغض کوي وی دا مالدار دی او زه غریب یم زما نشته او د شته که یو بل سره ښېګړې شروع شوې بغض او حسد به ختم شي غلا غلطۍ به ختم شي خوشحاله او د سکون زندگی به راشي او بیا په رمضان کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها له چا پیسې را لېږلې وې هغه فورا هغه ویندې ته وایي تقسیم کا چا به خیرات کوه تقسیم یې کړې تقسیم یې کړې مازدیګر کې ټولې خلاصې کړې یو روپۍ هم پرې نه ښوده چې ماښام شو روژه وه د عایشې صدیقې خادمې ته وایي وی روژه ماتې راوړه وی څه راوړه وی څه نشته وی نه وی ګوره په زرګونو روپۍ دله رالې او ټولې د خیرات کړې نو یو روپۍ به دې پرېښې وه نو اوس به مې په تاله روژه ماتې راوړې ما به هم ډوډۍ خوړلې وه که نه نو یو دې ته پرې نه ښوده نو عایشې صدیقې ورته وی چې اوس راته وی نو وختي به دې راته یاده کړې وه که وختي به دې راته یاده کړې وه یو روپۍ به هم دې پرېښې وه یعنې دومره سخاوت و په هغوی کې چې ځان ته یېر دی چې بېګانه به څه خورم خو چې څه وله راغلل ټولې خیرات کړل السخي قریب من الله سخي الله ته نږدې دی بعید من النار
د اور نه لرې دی. سخي او البخیل، بخیل څه شی دی؟ بعید من الله، د الله نه لرې دی. قریب من النار، اور ته نږدې دی. نو سخاوت ښه شی دی. او بیا په روژه کې چې ګورې سخاوت پرې نه دی. روژه کې ایثار وکا، قرباني ورکا، ګاونډي له ډوډۍ ورکا، روژه ماتې ورکا، جمعات ته کجورې راوباسه، بل مسلمان له ورکا. دا د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا ده. بل غیبت مکوه، غیبت دینه به ځان ساتې په روژه کې. او دروغ به بالکل نه وی. ما وی چې په غیبت او په دروغو د روژې برکت لاړ ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خو معجزې وې، موږ ته خو پته نه لګي. دوه ښځې لګیا وې غیبت یې کو، دوه ښځې. نبی علیہ السلام مبارک ولا لوښې ولېږه، لوښ پی ولا ولېږل، اوبې ولا ولېږلې دواړو له. وی د یوې لم د اوبه ورکه او د بلې لم د اوبه ورکه چې د اوبه وڅښي. ګوره نبي علیہ السلام څونه د حکمت خاوند، خدای معجزه ده. او بیا ورته دا لوښي ونیسه، الټی ورځي وی په دې لوښي کې الټی وکړي، په دې لوښي کې الټی وکړي. هغې یوې زنانه هم هغه د لوښي نه اوبه وڅښلې او بلې زنانه هم د هغه لوښي نه اوبه وڅښلې. خو چې تېرې کړې وې الټی راغلې، صفا اوبه وې نبي علیہ السلام ورلېږلې وې، وی الټی راغلې، وی دې کې الټی وکړې. یوې زنانه هم په هغه کاسه کې الټی وکړه او بلې هم په هغه کاسه کې الټی وکړې او په الټو کې وینه او د غوښې قطرې راوغورځولې، وینه ترې راوغورځېده او د غوښې قطرې. صحابه وی د الله رسوله دا څه دي؟ تاسو خو له اوبو لېږلې، نو چې اوبې وڅښلې نو چې الټی یې کولې خو هغه اوبه به الټی کړې وې. دا وینه او د غوښې دا قطرې پکې ولې رالې؟ وی دا د مسلمان غیبت دي دواړو کړی. او چې څوک د مسلمان غیبت کوي د هغه غوښې خوري. دا هغه غوښې وې او دا هغه وینه وه چې د دوی معدې ته تلې وه او زما د اوبو د برکته ترې واپس راووتله. یو صحابي د بل چا غیبت کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پہ ورغی، وی ستا شونډو پورې د مسلمان غوښه وینم، غوښه او د مسلمان د غوښې بدبویي وینم. وی صاحب ما خو د څاروي غوښه نه ده خوړلې، نو د مسلمان او د انسان غوښه کم ده چې تاسو وینئ. وی غیبت دې د بل مسلمان کړی. اوس نبی علیہ السلام د کشف خاوند و، هغه ته پته لګېده او موږ ته پته نه لګي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. ای غیبتي، دا دې خوښه ده چې د مسلمان رور غوښه وخورې؟ دا دې خوښه ده؟ غیبت چې کوې د مسلمان غوښې به خورې. او دروغ څونه ګناه ده. بعضې وخت کې موږ ته دروغ اړو څه ګناه نه ښکاري. دروغ به بالکل نه وی، نه د دنیا دپاره او نه د دین دپاره. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې یو ځل دروغ ووایي الله ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي بیا ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي چې د دروغو عادتمند شي، الله سره یو رجسټر پروت دی، فرشتو ته حکم وکړي د دې فلانکي سړي نوم د دروغجنو په دې رجسټر کې ولیکه. نو چې بیا د فرشتو د الله په نس د دغې سړي خبرې کېږي چې نوم یې علي د فلانکي دروغجن، الله نوم علي فلانکي دروغجن، فرشتې نوم علي فلانکي دروغجن. او چې یو سړی رښتیا وایي او بیا بیا رښتیا وایي، الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکه. نو که الله نوم علي وي فلانکي رښتونی، که فرشتې نوم اخلي فلانکي رښتونی، نو رښتیا وایه، دروغ مه وایه. په دروغو خو به ته مسلمان خوشحاله کې، خو لوی الله به پې خفه کې. او غیبت باندې میدان ګرم کې، مجلس به ګرم کې، لوی الله به پې خفه کې. نو په روژه کې خو خامخا د دروغو او د عظیم ګناه ده، خو د دروغو او د غیبت نه زمارونو بالکل ځان وساتئ. تسبیح لاس کې پیدا کې، ذکر کوئ، د الله تلاوت کوئ د قرآن شریف، او د غیبت نه او د دروغو نه ځان وساتئ. په دې به لوی الله خوشحاله کې او شیطان به خفه کې، او د روژې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به ومومئ. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم، د روژې وی دومره فضیلت دی چې په روژه کې د نفل عبادت کو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د فرض عبادت کړي. ګوره د فرض اجر ډېر زیات دی، او که په روژه کې د فرض عبادت وکړو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د اویا ځله فرض کړي وي. یو د سار مونځ چې دی او که د سار، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا ځله د سار مونځ کړي وي. په روژه کې د پنځه مونځونه وکړل دروازې، دومره اجر به الله درکړي لکه بې د روژې نه چې د 2.5 سوه مونځونه کړي. یو ځل دې ووایي الف زر آ،
نو نیکی او پلس ملاویږي او چې پروژه کې د الف زر او نو لسو لپه او یو کې ضرب ورکه 200 نیکی به الله درکړي الحمد دی وی الف لام زر الحیم زر حمد الپیدو نو 15 حرفونه دي نو په دې به تعالی الله 50 نیکی درکړي 50 نیکی به الله درکړي بغیر رمضان نه او چې په رمضان کې دی وی نو یو الحمد باندې به الله 3.5 زره نیکی درکړي 3.5 زره 3,500 دا یو الحمد ثواب د قرآن شریف تلاوت کوا پر رمضان کې خامخا وکا که پورا قرآن تلاوت چاته ناظره نه یادا قل هو الله احد سوره اخلاص ټولو ته یاد الحمد سوره فاتحه ټولو ته یاد ده اری تلاوت کوي زمارونو دومره اجر یو ځل سوره فاتحه دی ولستلا یو ځل سوره اخلاص دی ولست دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا کرته سوره فاتحه لستی او یا کرته سوره اخلاص لستی څومره اجر دی دا د الله رحم او د الله کرم دې زمارونو ګوره پام کوي چې د الله د رحم او د کرم نه بار نشه که د الله د رحم او د کرم نه بار په قهر برازي ولې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په دې لومبه پوره قدم کې خود وی آمین چې دویمه پوره باندې قدم کې خود وی آمین چې دریمه پوره ته مبارک او خطبه وی آمین نبی علیہ السلام په دې دریمه پوره کې ناشته چې دغه نه فارغ شو دا منبر نه صحابه ته تاسو کې الله رسوله دا درې ځله امین دی ولې وي امین خو خلق الوي چې بل دعاو کې دی په امین وي یا په خپل دعاو کې بیا وي امین نو موږ استاد دعا نه دلیدلې نه دورېدلې نه بل چا دعا کړې ده نو صاحب دا امین هم ولې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وي چې په لومبه قوله می قدم کې خو نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی وی چې دا کم انسان مور او پلار دواړه جم دی وي یا یو جم دی وي دې د مور او پلار داسې خدمت اونکي چې ځان په جنت ته ورسوي نو الله دې تباه کړي وی ای خلکو قد اذلکم شهر عظیم فتاسو یو ډېره لویه میاشت راغله او دا میاشت شهر مبارک د برکت میاشت د ډېر لوی خیر فيه لیلة خیر من 1000 شهر دې کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او د هغې بیان به انشاءالله یو جمعه کې رمضان کې درته وکړو بیا پکې ده چې فرض الله صیامه د دې روژې الله فرض کړي دي وجعل قیام لیله تطوعا او د شپې عبادت زیاتی مقرر کړي دي نفل او بیا ده چې فمن تطوع فيه بخصلة كان كمن ادى 70 فریضه چې چا دې کې نفل وکړل نو ثواب یې دا یو فرض دی